نن ورځ ساینس موږ ته وایي چې کومه د لمر رڼا چې موږ یې وینو دا یو کیمیاوي تعامل له امله ده. دا د مختلف کیمیاوي تعامل یا کیمیکل ریاکشنز د وجې ده کوم چې د میلیاردونو کالو راهیسې روانه ده او یوه ورځ په دغه کیمیاوي تعامل دا ودرېږي او لمر به له منځه لاړ شي، مګر دا به نور بیا په میلیاردونو کلونو وخت واخلي چې بیرته همدغسې کېږي. قرآن په سورت یاسین کې 46 نمبر سورت 38 نمبر آیت کې فرمایلی دي چې لمر چلیږي، روان دی په خپله لاره کې د یو ټاکل شوي ځای پورې او د یو ټاکل شوي مودې پورې. د عربي کلمه مستقر دې دپاره استعماله شوې ده چې معنی یې د یو ټاکل شوي ځای ده. د دې معنا د یو ټاکل شوي موده هم ده. او نن ورځ ساینس موږ ته وایي چې لمر د لمریز نظام سره یو ځای په کایناتو کې د یو داسې ټکي لوري ته حرکت کوي چې د هرکولس په نوم باندې پیژندل کېږي. دا د الفا لایره په نوم باندې هم پیژندل کېږي. دا یو خاص ټاکل شوي طرف ته په هره ثانیه کې 12 میلو په سرعت باندې د سولر اپیکس په نوم باندې پیژندل کېږي. 12 میلو په سرعت کې روانه ده او دا د سولر اپیکس په نوم باندې پیژندل کېږي. قرآن وایي لمر چلیږي د یو ټاکلي مودې لپاره، ټاکلي وخت لپاره او د یو ټاکل شوي ځای طرف ته، چې دا موږ ته دا ښیي چې لمر د یو خاص زمانې لپاره دی او د یو ټاکل شوي حالت یا موقعیت طرف ته چلیږي. چا به دا په قرآن کې ذکر کړي وي. اوس هغه ملحدین به صرف غلي شي، هلته به یو اوږده غوندې خاموشي بیا د هغې د طرفه. د هغه د ځواب انتظار مه کوئ، له هغه څخه بله پوښتنه وکړئ. موجوده ساینس موږ ته وایي چې کوم اتموسفیر فضا موږ د ځمکې د پاسه لرو، کوم ته چې موږ اتموسفیر وایو، دا په اسمان کې د یو چت غوندې کار کوي. دا د هغه الټراوایلټ شعاع نه موږ ساتي کوم چې موږ ته نقصان راکوي، یعنې هغه نقصاني شعاګانې دا ځمکې ته دننه نه راپرېږدي د اتموسفیر. که دا نه وی اوس به زموږ ژوند دا د منځه تللی وی. قرآن په سورة الانبیاء کې فرمایي 21 نمبر سورت 32 نمبر آیت مونږ اسمان یو حفاظت ګرځولی دی او مونږ یو چت ګرځولی دی. هغه څه چې مونږ پرې اوس پوهه شو د ساینس د طرفه 100 کاله مخکې یا 200 کاله مخکې یا 300 کاله مخکې، قرآن 1400 کاله مخکې مونږ ته دا ویلی دی چې اسمان دا یو حفاظتي چت دی زموږ دپاره. چا به دا په قرآن کې ذکر کړي وی. انتظار مه کوئ، ځواب نشته دی. بله پوښتنه وکړئ. کله چې زه په سکول کې وم ما په خپلو زده کړو کې دا ویلي وو چې د ځمکې په سر باندې 3 قسمه د مادې حالتونه دي، یو جامد، بل مایا، بل ګیس. ساینسپوهانو دا باور درلوده چې منظمو فلکي نظامونو څخه بهر خلا دا خالی ده. نن ورځ په اخره کې چې ساینس ډېر زیات پرمختګ وکړ موږ پوه شو چې دا بهر خلا چې کومه ده دې کې خالیوالی نشته دی، هلته یو شی شته کوم ته چې پلازما ویل کېږي. او نن ورځ ساینسپوهان دا وایي چې ماده 3 نه بلکې 4 حالتونه لري. قرآن په روښانه ډول باندې وایي سورة الفرقان 25 نمبر سورت 59 نمبر آیت کې همدا الله سبحانه وتعالی دی چې هر څه پیدا کړي دي، اسمانونه او ځمکې او هر څه چې د هغه دواړو ترمنځ دي. د دې معنی دا ده چې دواړو ترمنځ دلته څه شته دی. ساینسدانانو ویل چې دلته څه نشته دی، خو قرآن وایي چې دلته څه شته دی. خلا چې په کوم باندې ساینسپوهان اوس پوه شو هغوی ورته د مادې 4م حالت وایي. چا به دا په قرآن کې ذکر کړي وی. د ځواب انتظار مه کوئ، بلې خبرې ته راشئ. د تېرې پیړۍ یعنې 20مې پیړۍ تر ټولو سترو انکشافونو نه یو انکشاف دا د ایډوین هابل لخوا شوی و. هغه وایي چې یو ډېر زیات مشهور ساینسدان دی او هغې دا خبره کړې ده چې زموږ کائنات د پراخېدو په حالت کې دی. قرآن دا خبره 1400 کاله مخکې مونږ ته کړې ده په سورة الذاریات 51 نمبر سورت 29 نمبر آیات کې چې مونږ فضا ته پراختیا ورکړې ده. دلته موسوعون دا یو لفظ استعمال شوی دی. د موسوعون معنی دا ده د فضا پراختیا، پراخېدونکي کائنات. اوس دلته ممکن څه کسان وي چې هغوی به وایي چې دا کومه غټه خبره نه ده. دا چې قرآن د ستوري پیژندنې یا فلکیاتو باره کې خبرې کوي دا ځکه چې عرب په دې کې ډېر زیات ماهر وو. زه به له هغوی سره موافق شم چې عرب پرمختللي خلک وو، د ستورو پیژندنې په ډګر کې ډېر زیات پرمختللي خلک وو، چې دا د قرآن د نازلېدلو پیړیو وروسته وو چې عرب د ستورو په پیژندنه کې ډېر زیات پرمختللي شو. نو دا قرآن څخه وو چې عربو د ستورو پیژندنې په اړه زده کړې وکړي. او دا داسې نه ده چې قرآن پخپله د عربو نه زده کړه وکړه. د اولادونو تربیت په هغه وخت کې موږ تاسو ته سختېږي چې کله موږ تاسو په غیر اسلامي ټولنه کې ژوند کوو. مور او پلار د دې خبر نه وي چې زموږ اولادونو ته په مکتب یا په ښوونځي کې یا په پوهنتون کې یا په انسټیټیوټ کې څه تدریسیږي. چې کله هم ستاسو اولادونه له دغسې محیط کې ژوند کوي نو تاسو راځئ قرآن انلاین اکاډمي ته. دلته به د قرآن انلاین اکاډمي درسي مواد، کریکولم، هر څه په دغه ویب سایټ کې تاسو اول مطالعه انشاءالله اولادونه به داسې درته روزو څنګه چې په مکتب یا ښوونځي کې هغوی سره کوشش کېږي همداسې به په دغه اسلامي اکاډمي کې موږ هم داسې کوشش ورسره کوو تر څو پورې دغه زموږ او ستاسو اولادونه داسې وروزو چې په آینده کې موږ تاسو د ملامتیا ګوته ځان ته ونه نیسو. همدا اوس په دغه نمبر موږ سره اړیکه کې شئ، انشاءالله ستاسو اولادونه به داسې تربیه کوو چې تاسو به خوشحاله